سلامونه ستړي مشي وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلوریشت څخه د نن ورځ د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د زمري 13مه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 21 سره برابره ده. عزیر صافی یم او تاسو ته له زیر نیوز څلوریشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. لویدیځې نړۍ د اسرائیلي استوګنځایونو د پراختیا پلان وغنده. د غزې جګړه او بشري ناورین زیاتېږي. د نړۍ ګڼو مشرانو د اسرائیل د نوو استوګنځایونو د پراختیا پلان په کلکه وغنده. اسرائیل د غزې پر ښار بریدونه پراخ کړي، نړیوالې اندېښنې او د لوږې ناورین زیات شوی، او ایران د اسرائیل سره له جګړې وروسته د پوځي تمرینونو لړۍ پیل کړه. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. لویدیځې نړۍ د اسرائیلي استوګنځایونو د پراختیا پلان وغنده. د غزې جګړې او بشري ناورین زیاتېږي. د نړۍ ګڼو مشرانو د اسرائیل د نوو استوګنځایونو د پراختیا پلان په کلکه وغنده. د ایو په نوم دغه پروژه د رام الله او بیت الله هم ترمنځ پاتې لږ ځمکنۍ اړیکه پرې کوي چې نړیواله ټولنه یې د دوه دولتونو د حل پر وړاندې ستر خنډ بولي. په همدې حال کې د لبنان ملي خبري اجانس راپور ورکړی چې د اسرائیلي پوځ یوې بې پیلوټه الوتکې د جنوبي لبنان د دیر سریان سیمه په نښه کړې ده. برید پر یو موټر سایکل شوی او یو کس پکې ټپي شوی دی. شنونکي وایي اسرائیل د دوه لارو ترمنځ ولاړ دي، یا به د غزې د بیا نیونې او پراخې بې ځایه کولو سیاست تعقیب کړي، او یا به د کورني فشار له امله د بندیانو د خوشي کولو لپاره د اوږدمهاله موافقې په لټه کې شي. د غزې چارو شنونکی مروان بشاره باور لري چې پرته له پراخ فشار څخه پر واشنګټن اسرائیل په ډیر امکان سره د جګړې د سختولو لور ته ورننوځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا د عاجل اورمند غوښتنه کړې او خبرداری ورکړې چې پراخ پوځي عملیات به د مرګونو او ویجاړیو کچه نور هم لوړه کړي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې هم خبرداری ورکړې چې د جګړې له امله به د غزې ماشومان دریم پرلپسې کال له زده کړو بې برخې پاتې شي. په داسې حال کې چې تر اوسه د ټولو ښوونځیو 88 سلنه په نښه او له منځه تللي دي. له بشري اړخه د محاصرې او لوږې له کبله 2.1 میلیونه فلسطینیان له سخت ناورین سره مخ دي. د لوږې او خوارځواکۍ له امله ډېر کسان په چټکۍ سره وزن له لاسه ورکوي او روغتیایي کارپوهان وایي چې قصدي لوږه اوس د ټولو لپاره ستر ګواښ ګرځېدلې ده. بلخوا په امریکا کې هم فشارونه پر زیاتېدو دي. 19 سناتورانو د بهرنیو چارو وزیر ته په یو لیک کې له اسرائیل غوښتي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او نړیوالو رسنیو ته د غزې د لاسرسي اجازه ورکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوې چې د یوې هوایي حملې پر مهال د الجزیرې 4 خبریالان او 2 نور ژورنالیستان ووژل شول چې پراخ نړیوال غبرګون یې له ځان سره لره. اسرائیل د غزې پر ښار بریدونه پراخ کړي، نړیوالې اندېښنې او د لوږې ناورین زیات شوی دی. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ د غزې ښار پر وړاندې خپل بریدونه سخت کړي او د ښار د بشپړ نیولو پلان لري. د فلسطیني سرچینو په وینا د دغو عملیاتو له امله نږدې 1 میلیون وګړي بې ځایه شوي او ګڼې ودانۍ او استوګنیزې سیمې ویجاړې شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت وایي د 2023 کال د اکتوبر له 9 د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه لږ تر لږه 2.8 فلسطینیان وژل شوي او له 150 زیات ټپیان دي. یوازې د تیرې ورځې په اوږدو کې 81 تنه وژل شوي او 158 نور ټپیان او 3 کسان د لوږې له امله مړه شوي دي. د چارواکو په وینا په غزه کې د لوږې او قحطۍ له کبله د وژل شویو کسانو شمېر 209 ته رسېدلی چې 112 هم پکې ماشومان دي. ملګرو ملتونو ویلي د مای له میاشتې راهیسې د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال له 1000 زیات فلسطینیان د اسرائیلي نیواکګرو ځواکونو په ډزو وژل شوي دي او په زرګونه نور سخت ټپیان دي. له بلې خوا اسرائیل اعلان کړی چې د جګړې د دوام لپاره 80,000 نور ریزرو سرتیري راټولوي. له 40 زیات هیوادونو د اوکراین سره د پوځي، مالی او بشري مرستې ترسره کړي. د جرمني د اقتصاد د نړیوالو چارو د څیړنیز بنسټ کیل انسټیټیوټ په تازه راپور کې ویلي چې لږ تر لږه 41 هیوادونو د اوکراین جګړې په بیلابیلو برخو کې د مرستې ژمنه کړې ده. دغه مرستې پوځي، مالی او بشري اړخونه لري او له 2022 کال د فبروري د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې په دوامداره توګه روانې دي. د راپور له مخې د اروپایي ټولنې هیوادونه او بنسټونه د 9 سترو صنعتي هیوادونو ډله او همدارنګه استرالیا، سویلي کوریا، ترکیه، هند، چین، تایوان، نیوزیلند، ناروې او ایسلند د هغه هیوادونو له ډلې دي چې اوکراین ته یې مستقیمه مرستې اعلان کړي دي. کیل انسټیټیوټ وایي د دوی د څیړنو تمرکز یوازې د حکومتونو لخوا د حکومتونو سره د مرستو پر ژمنو دی، لکه د وسلو استول، مالی پورونه او یا د خوراکي او طبي مرستو برابرول دي. په داسې حال کې چې د 2025 په لومړیو میاشتو کې د امریکا پوځي مرستې ټکنۍ شوې، اروپایي هیوادونو د اوکراین د ملاتړ لپاره خپل مصرف زیات کړ او په
په ټولیز ډول یې د واشنګټن له مرستو څخه مخکښ رول واخیست. یوازې په همدې موده کې اروپا شاوخوا 2 میلیارده یورو پوځي مرستې ورکړې، په داسې حال کې چې د امریکا مرستې 65 میلیارده یورو وه. د څېړنیز بنسټ د راپور له مخې د 1 هیوادونو ښکېلتیا ښیي چې د جګړې 3 کاله وروسته هم نړیواله ټولنه د اوکراین تر څنګ ولاړه ده، که څه هم د مرستو ډول او کچه یې له پخوا سره توپیر لري. تایلند کې د شیناواترا کورنۍ پر وړاندې 3 محاکمې. د تایلند پخوانی لومړی وزیر تاکسین شیناواترا او د هغه لور اوسنۍ لومړۍ وزیره پیټونګټارن شیناواترا د 3 جلا قضیو له امله د سیاست له ستر ازمېښت سره مخامخ شوي دي. په لومړۍ قضیې کې ستره محکمه څېړنه کوي چې آیا پیټونګټارن د کمبودیا د سنټ له مشر هونسن سره د اړیکو پر مهال اخلاقي اصول مات کړي دي که نه. که تور پرې ثابت شي، نوموړي د لومړۍ وزیرې له څوکۍ لرې کېدی شي. په دویمه قضیه کې د هغې پلار تاکسین د 2015 کال د یوې مرکې له امله د سلطنت سپکاوي په تور محاکمه کیږي چې تر 15 کلونو پورې د بند سزا ورسره تړلې ده. دریمه قضیه بیا د هغه د بند د سزا د ناسم پلي کېدو اړونده ده، ځکه د زندان پر ځای نوموړی د هېواد یو مهم روغتون په ځانګړې خونه کې ساتل شوی و. شنونکي باور لري چې د دغو قضیو پایلې کولی شي د شیناواترا د واکمن ګوند دریځ کمزوری کړي او ښایي وخت مخکې ټاکنو ته لار هواره کړي. د اقتصاد پوهان هم خبرداری ورکوي چې روانه سیاسي بېثباتي د تایلند پر اقتصاد او پانګونه ژور منفي اغیز کولی شي. او د پای خبر همدا چې ایران د اسرائیل سره له جګړې وروسته د پوځي تمرینونو لړۍ پیل کړه. ایران د اسرائیل سره د 12 ورځنۍ جګړې تر پای ته رسېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره پراخ پوځي تمرینونه پیل کړل. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د سمندري ځواکونو توغندي د عمان خلیج او د هند په سمندر کې آزمایل کیږي. اسوسییټډ پریس وایي دغه مانوري داسې مهال ترسره کیږي چې د اسرائیل وروستیو بریدونو په ترڅ کې د ایران د هوایي دفاعي سیستمونو او اټومي تاسیساتو ته زیان رسېدلی و. ایران شاوخوا 18,000 سمندري ځواکونه لري، خو په تیرو بریدونو کې یې له لویو عملیاتو ډډه کړې وه. دغه ځواکونه اوس په بندر عباس، عمان خلیج، د هند په سمندر او سره سمندر کې د ګزمې او پوځي مانور په حال کې دي. دغه پوځي تمرینونه د ایران د دفاعي وړتیا او د خپلو ساحلي او ستراتیژیکو سیمو د ساتنې په هدف ترسره کیږي، چې د سیمې په امنیتي توازن کې یو مهم پیغام ګڼل کیږي. بهراني خبرونه همدومره و. د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 سباني خپرونې. د الله په امان.